ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. ولسمشر محمد اشرف غني د چارو د ادارې په وړاندیز خپل 14 سلاکاران له دندو ګوښه او د هغوی تشکیلات یې لغوه کړي. عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې نن له لومړي وزیر عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړې. عبدالله سره پاتې کیږو. عبدالله وایي د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا برادر ته یې مخامخ ویلي چې باید جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي، ځکه په دې توګه به دواړه خواوې د راتلونکي تاریخ اتلان وي. هغه ټینګار کړی چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې د حل وړ ده. زمری پیکان د استناف محکمې له لوري په 3 کاله تنفیذي بند محکوم شو. نړیوال بانک له افغانستان سره د اقتصادي ځان بسیاینې په موخه د 100 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړی. د خوست لسګونو اوسېدونکو د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله 40 تلین ونمانځه. د غونډې ګډونوالو له حکومت وغوښتل چې د نورو شخصیتونو د تلین د نمانځلو په څېر دی پلازمینه کابل کې د ډاکټر نجیب الله پلویانو ته د هغه د تلین نمانځلو اجازه ورکړل شي او پر وړاندې د ستونزې نه جوړوي. د کویټ امیر شیخ صباح الاحمد جابر د 91 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات شوی. ولسمشر محمد اشرف غني د هغه په مړینه خواشیني ښودلې او د افغانانو په نمایندګۍ له کویټ سره غم شریکي ښودلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې د پاکستان کابینې افغانانو ته د ویزې د ورکړې نوې تګلاره تصویب کړې چې له مخې به یې سوداګر او ناروغان په اسانۍ ویزه واخیستلی شي. محمد نذیر غورزنګ د غزني ولایت د 3 امنیتي حوزې پخوانی امیر محمد نذیر غورزنګ نن ماښام د ناپېژاندو کسانو لخوا په شهادت رسېدلی او له قطره خبر دادی چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان پر طرزالعمل هوکړې ته نه دي رسېدلي، خو بحثونه یې روان دي او دواړه خواوې د پرمختګ خبره کوي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.